په دې وروستیو کې د هیوادوالو ژوند ورځ تر بلې په خرابېدو دی. نو په همدې اساس ګلالیو ماشومانو کارونو ته ادامه ورکړي. دوی سهار وختي له کوره پاڅېږي او تر ماښامه پورې کار مزدوري کوي او په همدې اساس باندې خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. یو ګلالی ماشوم مې تر څنګ ولاړ له دوی به یې پوښتو چې له کوم ځای څخه راځي، دغه شیان له کوم ځای څخه راوړي، څومره پیسې ورته پکې پیدا کېږي، آیا په دې باندې د کورنۍ نفقه برابرېږي یا نه. څه نوم لرئ؟ امید جان. امید جان له کوم ځای څخه دا شیان راوړئ؟ کوټې ما او دغلته لاندې اوسو او دا ښار نه راوړو سهار وختي زور پسې او کله 200 پاتې شي 300 پاتې شي. یعنې په ورځ کې تاسې ته 200 یا 300 روپۍ پاتې کېږي. آیا په دې باندې مو د ژوند چارې مخ ته ځي یا نه؟ ولې نه، بس ښه دی ګزاره کېږي. آفرین، خدای دې درته په کار کې برکت واچوي. پلار مې بوډا دی چې نه شي کوی، دغه کار موږ کوو. دغه شیان له کوم ځای څخه راوړئ؟ د ښار له کومو برخو څخه یې راوړئ؟ ښار د کونه پروشۍ نه دی غاړه دغه ځینه راوړو، سهار وختي ورپسې ځو، کله یو کوڅې کې ګرځو کله بل کوڅې کې 200 200 پاتې شي، بس ښه دی ګزاره کوي. ډېره ښه. د دې تر څنګ د مکتب یا درسونو ته ادامه ورکوئ؟ درسونه ویوئ یا کوم د کار له وجې تاسې څخه درسونه هم پاتې شوي دي؟ د دې کار د وجې موږ نه درسونه هم پاتې شوي، مدرسه هم پاتې ده، مشرونه هم شته نه دی، زه یوازې مشر ورور یم او دغه کار هم لګولی، ښه دی ګزاره کېږي پکې. مکتب نه و، درسونه نه و، هر څه نه پاتې. او بس امید جان مې تر څنګ ولاړو، دوی وایي چې د دغه کارونو له وجې د خراب اقتصادي وضعیت له امله د دوی څخه زده کړو څخه نامحرومه شوي دي او مشر وروڼه نه لري، خپله د کورنۍ سرپرست دی. نو د دې تر څنګ نور هم زیاتره ماشومان د کورنیو ته د نفقې برابرولو په پار باندې سهار له خوبه له خواږه خوبه ویښېږي او ماښامه پورې کار یا مزدوري کوي.